بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. زما محترم مسلمانان ورونو، دا الله دا رسول را لګل موږ تاسو ته دا الله سبحانه وتعالى دا طرفه ډیر لوی نعمت دی. رب العالمین فرمایي: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. یقینا الله سبحانه وتعالى پیرزوینه وکړه په مؤمنانو باندې، ځکه چې په هغوی کې یو نبی راولېږه او داسې نبی چې هغه دوی ته د الله کتاب بیانوي او همدارنګه د دیو تزکیه کوي، د دیو د نفسونو تزکیه کوي، او دا خلک مخکې د الله د رسول نه په ښکاره ګمراهۍ کې وو. نو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم یقیني موږ او تاسو ته رڼا راوړې، موږ او تاسو ته هدایت راوړی، موږ او تاسو ته خپل رب راښودلی، موږ او تاسو ته ښکلې طریقې راښودلي، موږ او تاسو ته هر هغه څه راښودلي د کوم په وجه باندې چې انسان جنت ته رسېدلی شي، د کوم په وجه باندې چې انسان د خپل رب سره تعلق قایمولی شي، د کوم په وجه باندې چې انسان په دنیا او آخرت کې نیکبخته کیږي، سعید او نیکبخته انسان ترې جوړیږي، او همدارنګه هغه ټول هر څه موږ ته راښودلي د کوم په وجه باندې چې انسان بدبخته کیږي، د کوم په وجه باندې چې انسان د خپل رب نه لرې وځي، د کوم په وجه باندې چې انسان د اور والاونه ګرځي. نو د دې د وجه نه الله سبحانه وتعالى فرمایي: اے نبی، الف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. اے نبی، موږ دا قرآن، موږ دا کتاب تا ته له دې لپاره نازل کړی چې ته په دې باندې خلک له تیارو نه رڼا ته راوباسي. او دا حقیقت دی زما عزتمندو. کله چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو راغلی د پیغمبر په حیثیت باندې، نو د انسانان په هر قسمه تیرو کې راډوب شوي وو. د دنیا تورو تیرو نیولې وه او هر قسمه مصیبت د دنیا ته کډه کړې وه، او هر قسمه فتنې او مصیبتونه د انسانانو په مجتمع کې موجود وو. د شرک تیری، د کفر تیری، د فسق تیری، د فجور تیری، د ظلم تیری انسانان د انسانیت نه ولیدلی، او هر قسمه مصیبتونه د انسانانو په اجتماع کې ځای نیولی و. خو چې کله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالى د پیغمبر په حیثیت باندې راولېږه، نو زما عزتمندو هغه پریوتي انسانان هغه الله سبحانه وتعالى د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت په وجه باندې بیرته راپورته کړل. هغه ورک عزت الله سبحانه وتعالى بیرته د انسانانو ته ورکه. انسانانو خپل رب وپېژنده، انسانانو خپل جن وپېژنده، انسانانو خپل ځان وپېژنده، هر قسم عدل راغی. زما عزتمندو اوچت انسانان ترې نه جوړ شو. نو واقعا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په موږ او تاسو باندې ډېر حقوق لري. د هغه حقوقو څخه زما عزتمندو یو دا ده چې باید موږ او تاسو او ټول مسلمانان په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي. دا د هغه حق دی. الله سبحانه وتعالى فرمای: اے مؤمنانو، یقینا الله سبحانه وتعالى او د هغه ملائک په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. نو اے مؤمنانو، تاسو هم په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په ټولو کې لوی بخیل هغه دی چې کله زما نوم یاد کړی شي د هغه په خوا کې او په ما باندې درودونه وایي. دا څومره بې وفایي ده چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوم یاد کړی شي او انسان درود نه وایي. نو زما عزتمندو د دې لحاظ پکاري او دې ته تاسو هم توجه وکړئ. بعضې انسانان ډېر لوی کتاب بلی کې لاسې نه ستړی کېږي، خو چې کله د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوم ولیکي، بس په ګوتو یې درد راشي، صرف صاد ولیکي، صلی الله علیه وسلم نه لیکي. دا غلطي ده زما عزتمندو. آیا دا کتاب په دې ټکي به اوږد شي؟ آیا دا ټکي لیکل ګران دي؟ نه زما عزتمندو، بلکې دا لیکل پکار دي او دې کې اجر دی. دا خو د الله سبحانه وتعالى عبادت دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای: من صلى علی واحدا صلى الله بها عشرا. چا چې ما باندې یو کره درود ووایو، نو الله سبحانه وتعالى به ورباندې لس رحمتونه راولېږي. نو زما عزتمندو په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې د درود ویلو کوشش کول پکار دي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.